السلام علیکم ګرانو کتونکو نېشنل اکیډمي ته په خیر راغلی. نن به موږ د 9 کلاس بایولوژي فرست چپټر ټاپک برانچز اف بایولوژي سټډي کوو. په تیر لیکچر کې موږ د بایولوژي سب برانچز سټډي کړیو. باقي چې کوم برانچز پاتې شوي هغه به نن په ننني کلاس کې موږ سټډي کوو. د بایولوژي په برانچز کې یو برانچ پیلنټالوجي دی. پیلنټالوجي چې دی د برانچ اف بایولوژي which deals with the study of fossils. په پیلنټالوجي کې موږ د فاسلز سټډي کوو. فاسلز څه ته وایي؟ فاسل چې دی دا د ریمینینګ پارټس یا د ریمینز اف ایکسټنټ ارګانیزمز از کالډ فاسلز. کم جاندار چې مخکې وو او اوس په دنیا کې نشته، ختم شوي دي، ایکسټنټ شوي دي، د هغې د وجود یوه حصه پاتې شوې ده او هغه ساینسدانان سټډي کوي، دغې ته فاسلز وایي. دغه پارټ ته، دغه حصې ته فاسلز وایي. نو پیلنټالوجي بیا په دوه ګروپس کې ډیوایډ کړې ده، پلیو باټني او پلیو زوالوجي. په پلیو باټني کې مونږه د بوټیو ریمینینګ پارټ سټډي کوو. داسې بوټي چې مخکې وو اوس نشته او د هغې د وجود یوه حصه، یوه تنه، یوه جړله، یوه پاڼه ساینسدانانو ته میلاو شي او هغه سټډي کوي، په هغې باندې ریسرچ کوي، دغې ته پلیو باټني وایي. او چې د یو انیمل د وجود یوه حصه هغوی ته میلاو شي او هغه په دوی باندې ریسرچ کوي، سټډي کوي، نو دغې ته پلیو زوالوجي وایي. لکه مثال په تور ډاینوسار د باډي یو پارټ هغوی ته میلاو شي، یو هډوکی هغوی ته بون وغیره هغوی ته میلاو شي، هغه دوی سټډي کوي، دا په پلیو زوالوجي کې راځي. د هغې نه پس بیا د بایولوژي بل برانچ راځي انوایرمنټل بایولوژي. دې ته موږ سمپلي ایکالوجي هم ویلی شو. په انوایرمنټل بایولوژي کې موږ د ارګانیزم او د هغې د انوایرمنټ انټریکشن د یو بل سره تعلق سټډي کوو. جاندار چې دی په انوایرمنټ کې د جاندار نه تیر چاپیره څومره څه چې موجود دي دا د هغه انوایرمنټ وي. نو په انوایرمنټ کې بایوټیک فیکټر هم راځي او ای بایوټیک فیکټر هم راځي. بایوټیک فیکټر جاندار سیزونه دي او ای بایوټیک فیکټر نان لیوینګ تھنګ بیجان سیزونه دي. لکه مثال په تور بوټي دي، نو د کې فوټوسنتھسس کیږي. اوس د دې فوټوسنتھسس لپاره کاربن ډای اکساید هم ضرورت دی، سنلایټ ضرورت دی، واټر ضرورت دی. دا ټول نان لیوینګ تھنګز دي، ای بایوټیک فیکټر دي. نو دا دې ته ملاویږي، نو هله به په دې کې فوټوسنتھسس کیږي. نو دا یو انټریکشن شو د دې او د دې د ماحول په مابینځ کې. دغسې هیومن دی، نو هیومن ته د هوا ضرورت دی ساه اخیستو دپاره، د ژوندي پاتې کېدو دپاره. نو دا د خپل ماحول سره یو انټریکشن شو. یا انسانان دي، د نور جاندارو سره څه انټریکشن دی، نور څومره جاندار یا نور څومره بوټي دي هغې سره دې څه تعلق دی. نو دا ټول هر څه موږ په ایکالوجي یا په انوایرمنټل بایولوجي کې سټډي کوو. د انوایرمنټل بایولوجي نه پس بیا د بایولوجي بل برانچ راځي، هغه ته وایي سوشیو بایولوجي. په سوشیو بایولوجي کې موږ د سوشل انیمل سوشل بیهیویر سټډي کوو. سوشل انیمل څه ته وایي؟ هغه ځناور، هغه جاندار چې هغه د ګروپ په شکل کې اوسېږي هغې ته سوشل انیملز وایي. لکه انسانان یا میږیان، نو دا سوشل انیملز دي ځکه چې دا د ګروپ په فارم کې اوسېږي. د دوی خپل منځ کې بیهیویر څنګه وي، رویه څنګه، یو بل سره تعلق څنګه وي، دغه سټډي کولو ته موږ سوشیو بایولوجي وایو. لکه مثال په طور که تاسو لیدلی وي نو دا میږیان چې دا همیشه په یو سټریټ لاین، سیده لاین کې کرښه کې دا سیده روان وي یو بل پسې. دا ولې؟ دا میږیان چې دا یو کیمیکل یا یو هارمون ریلیز کوي، پیرامون. نو د هغه هارمون په وجه کم میږیان چې دا ریلیز کړي، نو شاته کم میږیان چې روان دي هغوی ته د دې هارمون په وجه پته لګي چې زمونږ فوډ کوم ځای کې دی، خوراک کوم ځای کې دی، یا موږ کوم طرف ته روان یو، یا موږ له څه کول پکار دي. دغه هارمون، دغه کیمیکل په وجه دوی ته پته لګي. دا د دې سوشل بیهیویر شو خپل منځ کې. د سوشیو بایولوجي نه پس بیا د بایولوژي بل برانچ راځي پیراسایټالوجي. په پیراسایټالوجي کې موږ د پیراسایټس سټډي کوو. پیراسایټس هغه جاندار ته وایي کم چې د بل جاندار نه خوراک اخلي او د اوسېدو ځای ته اخلي او په بدله کې هغه جاندار ته نقصان رسوي، نو دغه جاندار ته پیراسایټ وایي. پیراسایټ چې بیا دوه قسمه دي، یا اکټو پیراسایټس دي یا انډو پیراسایټس دي. هغه پیراسایټ هغه جاندار چې هغه په وجود کې دننه د بل جاندار په وجود کې دننه اوسېږي، هغه نه خوراک اخلي او د اوسېدو ځای ته اخلي، هغې ته انډو پیراسایټ وایي. لکه مثال په طور د انسان په وجود کې دننه چې کوم چینجي دي، وامز، نو دا د انسان په وجود کې دننه اوسېږي، شلټر د اوسېدو ځای ته اخلي او خوراک ته هم اخلي، په بدله کې په دې انسان کې مختلفې بیماریانې پیدا کوي. یا اکټو پیراسایټ مثال چې دی نو ماشه دی. ماشه راشي زموږ د وجود نه وینه څکي، دا زموږ وجود نه د خوراک واخیست، په بدله کې موږ ته نقصان راورسوي.
د پیراسایټالوژي نه پس د بایولوژي بل برانچ دی بیا بایوټیکنالوژي. په بایوټیکنالوژي دا د بایولوژي هغه برانچ دی په کوم کې چې موږ لیوینګ ارګانیزم جاندار یا د جاندارو د وجود نه پیدا شوي څیزونه پراډکټس هغه استعمالو د انسان د ښېګړې دپاره د انسانیت د ښېګړې دپاره. د دې یو ساده مثال چې دی نو هغه انسولین پروډکشن دی. انسولین چې دی دا یو هارمون دی یو پروټین دی کوم چې موږ د انجکشنو فارم کې انسولین انجکشنو په شکل کې د ډایبټیز میلایټس د شوګر مریضانو ته ورکوو. اوس دا انسولین موږ پیدا کوو څنګه؟ دا موږ د بایوټیکنالوژي په مدد سره پیدا کوو. دا انسولین موږ په بیکټیریا کې پیدا کوو، مایکرو ارګانیزم دي او د هغې نه بیا موږ پیوریفای کوو اخلو او د انجکشنو په شکل کې دا بیا موږ د شوګر مریض له ورکوو. نو په دې کې موږ بیکټیریا استعمال کړه د انسان د فائدې دپاره، په هغې کې موږ دا انسولین هارمون یا پروټین پیدا کړو. د بایوټیکنالوژي نه پس د بایولوژي بل برانچ دی ایمونالوژي. په ایمونالوژي کې موږ ایمیون سیسټم سټډي کوو. څنګه چې زموږ په وجود کې د هر کار دپاره خاص یو سیسټم وي، لکه مثال په طور د خوراک د وړو دپاره د اکسیجن د وړو دپاره زموږ په باډي کې سرکولیټري سیسټم دی. ساه اخیستو دپاره انرژي پیدا کول دپاره زموږ په باډي کې ریسپایریټري سیسټم دی. ماشومانو بچو پیدا کېدو دپاره زموږ باډي کې ریپروډکټیو سیسټم دی. همدغسې زموږ په وجود کې یو بل سیسټم دی چې هغې ته وایي ایمیون سیسټم. د دې سیسټم دا کار دی دا زموږ د باډي ډیفنس سیسټم دی، دا موږ د بیماریو نه محفوظ ساتي. کم جراثیم، وایرس، بیکټیریا، فنجای وغیره چې زموږ باډي ته دننه لاړ شي هغه په موږ کې بیماري پیدا کوي. نو دا ایمیون سیسټم چې دی دا زموږ حفاظت کوي، هغه جراثیم وژني او موږ د بیمارۍ نه محفوظ ساتي. لکه نن سبا تاسو ګورئ یوه بیماري خوره شوې ده، کرونا وایرس بیماري کووډ-19. نو کم کسان ته چې دا وشي او هغه بیرته صحتیاب شي، نو دا ولې صحتیاب شروع شو؟ دا د دې ایمیون سیسټم د وجې. په دې کس کې دننه چې کوم ایمیون سیسټم وي مدافعتي نظامي هغه چې دی نو دا وایرس ختموي، د دې مقابله کوي او دا د وجود نه بهر وباسي، نو هغه واپس څه شي؟ صحتمند شي. د ایمونالوژي نه پس بیا راځي انټامالوژي. انټا وایي انسیکټس ته. په انټامالوژي کې موږ د انسیکټس حشراتو ساینټیفیک سټډي کوو. حشرات چې دي دا په کینګډم انیمیلیا کې یو ګروپ دی، په انیملز په کینګډم کې یو ګروپ دی، دا انیملز کې راځي او دا انورټیبریټس دي. انسیکټس چې دی د دې دا وجود چې دی عموما په درې پارټس کې ډیوایډ شوی، هیډ، تورکس او ابډامن. عموما د دې درې جوړې خپې وي، 6 لیګز وي د دې یا 3 پیرز لیګز وي د دې، او د دې په سر باندې 2 انټینا غوندې لګېدلې وي. نو د دې انسیکټس سټډي چې موږ کوو دې ته انټامالوژي وایي. لکه مثال په طور ماشه شو، مچ شو، شاشولکۍ شوه، دا ټول چې دا په انسیکټس کې راځي. د دې خصوصیات څه دي؟ دا خپل ریپروډکشن څنګه کوي، دا اوسیږي چېرته، دا ټول موږ په انټامالوژي کې سټډي کوو. د انټامالوژي نه پس بیا د بایولوژي بل برانچ راځي فارماکالوژي. په فارماکالوژي کې موږ د ډرګ سټډي کوو. اوس ډرګز یا د دوایانو سټډي کوو. د ډرګ سټډي مطلب دا دی چې دا ډرګز دوایي تیاریږي څنګه، سینتھسس د دې څنګه کیږي، د دې باډي ته دا انټري څنګه کیږي، روټ اف ایڈمنسټریشن یې څه دی، موږ دا څنګه اخلو، د انجکشن په شکل کې اخلو، د شربت په شکل کې اخلو، د ګولو په شکل کې اخلو، بیا چې دا زموږ وجود ته دننه لاړ شي نو دا دوایي دا ډرګ چې دی د دې میکانیزم څه دی، موډ اف اکشن یې څه دی، دا کم سیز ټارګیټ کوي، څه شی ختموي په باډي کې، په څه شي باندې اثر کوي. بیا د دې دوایي چې دی نو زموږ په وجود باندې ساید افیکټ څه دي، که دا دوایي موږ وخورو نو د دې به نقصانات څه وي او د دې به فایدې څه وي. دا ټول څیزونه د ډرګز ریلیټډ د دوایانو ریلیټډ دا موږ په فارماکالوژي کې سټډي کوو. نو ګرانو کتونکو دا د بایولوژي برانچز سب برانچز موږ په تیر لیکچر کې ویلیو، باقي برانچز نننی لیکچر کې موږ ډسکس کړو. امید لرم چې تاسو به د دې په کنسپټ باندې پوه شوي وئ. د نیکسټ کلاس کې به د یو نوي ټاپک سره حاضرېږو. تر هغې پورې د الله په امان.